هغه ورځ ناشنا واقعه د عبدالله بن حرام رضی الله عنه واقعه د جابر رضی الله عنه پلار تاسو ډېره اورئ په حدیثونو کې جابر بن عبدالله رضی الله عنهما دا د دې جابر پلار دی زوی څومره اوچت انسان دی نو پلار یې څومره اوچت انسان دی او څنګه چې اصل نو داسې فرع یې څنګه چې ته یې داسې ستا نه بعد چې کوم ستا بچي راځي هغه به او چې څنګه ستا دینداري یې داسې د هغوی څنګه ستا اخلاق یې داسې د هغوی نادرا کله داسې وشي چې پلار دیندار یې بچی بېدینه یا پلار بېدینه او بچی دیندار دا کله ناکله کېږي خو اکثر دا چې څنګه ته یې داسې به دې کشران د ده پلار د جابر رضی الله عنه پلار عبدالله بن حرام رضی الله عنه په خپله جابر رضی الله عنه د خپل پلار واقعه بیانوي په صحیح بخاري کې دا روایت دی وی په سبا له موږ د احد میدان ته کوزېدو د شپې وی زما پلار زه راوغوښتمه وی ما ته وی چې زویه او مشر سړی و د عمر نه وی ما ته وی چې زویه زه خو راغلی یم د دین د دفاع دپاره او د پیغمبر د دفاع دپاره خو ښکاري داسې چې زه به په هغه ورنو کسانو کې وجلی کېږم خو دومره ده چې زما نه بعد څوک چې زه لاړ شم نو په دې دنیا کې ستا نه زیات ما ته څوک عزتمند نشتی سوای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه یو زوی او د هغه نور ټول لوڼه وي وان علی دینا په ما باندې قرضه ډېره ده نو ته به دا قرضه ختمه کړې او د خویندو به خیر ساتي داسې مؤمنان مور به کم مور به داسې بچي راوړي چې هغه سره د قرضو سره د لوڼو او سره د دې چې یو زوی دی او هغه ځان قرباني د الله په لار کې مور داسې بچی د قیامته پورې نشي راوړی عبدالله بن حرام خپل زوی ته وایي جابر وایي ما ته وایي چې په ما باندې قرضه ده ان علی دینا په ما باندې قرضه ده دا قرضه به ختمه کړي او د خپلو خویندو به خیر ساتي وایي چې سحر شو او ډله د مؤمنانو او ډله د مشرکانو یو بل ته مخامخ شو او دوی په یو بل کې ورننوتو ما ورته کتو د خپل پلار ته فکان اول قتیل اولنی انسان چې وجلی شي جابر رضی الله عنه فکان اول قتیل اولنی انسان چې په دې جنګ کې وجلی شوی هغه زما پلار او بیا چې کله خخو رسول صلی الله علیه وسلم د جنګ په اخره کې نو بل کس یې ورسره هم ښخ کړو ځکه چې شهیدان ډېرو رسول صلی الله علیه وسلم ورسره یو بل کس هم ښخ کړو په قبر کې خو زما په دې باندې زړه نه و خوشحاله چې زما د پلار سره په قبر کې یو بل څوک و فاستخرجته بعد 6 اشهر شپږ میاشتې بعد بیا لاړم د پلار قبر له پلار مې ترې وویستو زه راته وایي په الله قسم خورم بلکل هغه شان تازه پروت صرف معمولي تبدیلي پکې راغلې وه هنیه معمولي فی اذنه دا لږ غوږ چې دی دا خاورې شوی و دا لږ معمولي غوږ یې خاورې شوی نور جسم د هغه بلکل تازه و برابر و او بیا مې ځان له قبر کې ویې ښخ کړو په یو بل روایت کې راځي دا هم په صحیح بخاري کې دی جابر رضی الله عنه وی کله چې زما پلار شهید کړی شو او په دې مخ باندې کپړه پرته و د جنګ په اخره کې جعلتو وی ما به دا کپړه د هغه د مخ نه اوچتوله او جړل به مې بیا به مې ورله دا مخ پټ کړو بیا به مې اوچته کړه بیا به په جړا شو بیا به مې پټ کړو رسول صلی الله علیه وسلم ما ته څه ونه وي منع یې نه کړه بیا زما ترور راله فاطمه هغه په جړا شو
رسول سموتی تبکین او لا تبکین که ته جاړې او که نه جاړې خو زیین ملائک راغلي دي او په دې عبدالله بن حرام باندې سوری جوړ کړی الله عنه وی کله چې موږ د غزا نه واپس را روان وو موږ خپل پلار هلته شهید ښخ کړو نو زه واپس را روان وم خفه وم او رسول صلی الله ماته وی یا جابر ما لي اراک منکسرا جابر ولې طبیعت دې خراب دی وی ما ورته یا رسول الله استشهد ابي زما پلار پکې شهید کړی شو دویمه مسله دا ده وترک عیالا شاته یې جنکۍ پرېښودې عمر د ده کم او درېیمه دا چې ودینا قرضې ډېره زیاته پرېښودې شاته رسول صلی الله علیه وسلم ماته وی چې افلا ابشرک بما لقي الله به اباک زیری دله در نه کوم چې څنګه ستا پلار د الله سره ملو شوی وی ما ورته چې بله یا رسول الله زیری راکړه وی چې ما کلم الله احدا قط الا من وراء حجاب الله د چا سره ډاري خبرې نه دي کړي که کړي د پردې نه اخوا یې کړي وان الله احیا اباک فکلمه کفاحا او الله ستا پلار را ژوندی کړی او ډاري خبرې ورسره کړي دي او دا ورته ویلي چې یا عبدي تمنى علی اعطیک څه ارمان کوې چې درکړم دله څه غواړي چې هغه دله درکړم وی ستا پلار ورته وی چې یا ربي تحییني فاقتل فیک وی بیا مې ژوندی که دنیا ته مې ولګي چې بیا شهید شي الله ورته وی انه قد سبق مني انهم الیها لا یرجعون زما فیصله ده چې کله یو انسان مړ شي د دنیا نه لاړ شي واپس بیا دنیا ته نه ځي بیا ورته الله ووایي څه وغواړه هغه هم دقه غوښتي بیا ورته الله ووایي څه وغواړه هغه هم دقه غوښتي الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا کوم خلک چې د الله په لار کې وجلی شوي دي دوی ته د عام مړو په شان مړي مه ګڼئ بل احیاء عند ربهم یرزقون ژوندي دي د الله په نزد دوی ته رزق ملوي فرحین بما آتاهم الله من فضله خوشحاله دي په هغه څه چې الله وله ورکړي ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفه او کوم چې شاته پاتې شوي د هغوی له زیری ورکړي او دا ارمان کوي چې دوی هم شهیدان شوي کوم چې شاته پاتې دي او دا خبره کوي ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون چې نشتی سیره په هغوی باندې او نه څه غم پېښ دی امام ابن ماجه رحمه الله روایت راوړی او ښه صحیح سند دی هله د جابر رضی الله عنه زړه لږ ټکور شو رسول صلی الله ورته خبر وکړه الله ایتونه نازل کړو او په هغې کې ورته الله سبحانه وتعالی دا خبر بیان کړه چې دا کوم چې وجلی شوي دي د الله په لار کې د عام مړي نه دي بلکې دوی ژوندي دي دوی خوشحاله دي نو بیا جابر رضی الله عنه چې دی واده وکړو د یو مشرې ښځې سره حدیث کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم راغی وی رسول الله واده مې وکړو رسول صلی الله علیه وسلم وی کونډه دې وکړه که نه پیغله وی نه کونډه مې کړې یا رسول رسول صلی الله علیه وسلم وی پیغله جنۍ به دې کړې وې ته به ورسره خوشحاله وي هغه به رسره خوشحاله وی رسول الله ما دې خویندو له کړې وه بیا به د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وښوه بس دعاګانې ورته وښوې هغه ټوله قرضه الله سبحانه وتعالی د هغه د پلار ختمه کړه او د هغه په ژوند کې الله برکتونه واچول